اوس د دې نه بعد به الله رب العزت قصې بیانوي د 7 انبیاو په سورة الشعراء کې د 7 پیغمبرانو قصې بیان شوي دي. اولنی قصه د هارون د موسی علیه السلام، موسی ابن عمران علیه السلام، او د دې تذکرې او څو ځایونو کې شوی دی. او سبحان الله د دې تذکره د ټولو نه زیاته ده په قرآن کې. ګوره کم سورت کې راغلی ده: سورة البقرة، سورة الاعراف، سورة يونس، سورة هود، سورة ابراهيم، سورة بني اسرائيل، سورة طه، او درشه سورة الشعراء، النمل، القصص، كافر، سورة السجدة، سورة الزخرف، سورة الذاريات، النازعات اخرني، سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سورة كهف كده تذكرة شتي؟ سورة كهف، بارك الله فيك. او دا شي نو سبحان الله د دې قصه چې دی الله رب العزت زی په زی چې دی هغه بیان کړی دا. نو موږ به روانه ترجمه کوو، بعض ځایونو کې که وضاحت ته ضرورت راغی کوو. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، او کله چې آواز وکړو رب ستا موسی ته، ان ائت القوم الظالمین، چې لاړ شه قوم ظالمانو ته، قوم فرعون چې قوم د فرعون دی. الا یتقون، ایا نه یریږي هغوی د الله نه؟ لاړ شه دعوت ورکړي چې دوی د الله نه ولې نه یریږي. قال ووی هغه رب إني أخاف أن يكذبون، اے رب زما یقینا زیریږم چې هغوی به تکذیب وکړي زما. ويضيق صدري، او په دې به تنګه شي سینه زما. ولا ينطلق لساني، او نه به چلیږي ژبه زما. فأرسل إلى هارون، نو ولیږه جبریل په هارون پسې علیهم السلام. درې خبرې الله مخې ته کېښودې. یو دا چې زه یېرېږم دوی به ما څه کي، دروغجن به مې کي، دوی به چې ته خو دروغجن، دا خبرې تا ته چا کړي. نو درېیمه دا چې په دې سره به زما سینه تنګه شي، سړی خفه شي. ګوره کله چې سړی د بل چا خیر خواهي کوي او هغه ورته دروغجن ووایي، په دې سره انسان ډېر خفه کېږي چې ګوره زه د دې لپاره څه سوچ کوم او داسې. نو چې سینه کله زما تنګه شي، نو یا الله بیا به زما ژبه نه وي روانه. داسې کېږي کله چې سړي طبیعت خراب شي که نه، بیا خبرې نه کېږي. یا اشاره د دې ته د هغه ژبه به د ده نښتله ده. معلوم ژبه به یې ولې نښتمه، یو څو وجې ذکر کړي وو. اسکروټې خولې ته اچولې، یو وجه. دویمه بارک الله فیک، د مصریانو د قبطیانو هغه لهجې هغه چې دی هغه ته بدله شوې، ولې ځکه چې څو کاله هغه په مدین کې اوسېدلی، نو هغه شان روانه ژبه یې نه وه بیا، ځکه یې دا خبره وکړه. نو یا الله ته ولېږه جبریل په چا پسې؟ په هارون پسې علیهم السلام، چې هغه هم زما سره ملګری شي، نبوت به وله ورکړي. ولهم علی ذنب، او د هغوی په ما باندې ګناه ده. فاخاف ان یقتلون، نو یریږم زه چې هغوی به مړ کړي ما. هغه یو کار هم ما کړی دی، خو دا دوی ګوره د پیغمبرانو اوچت شان دی، حالانکې هغه د ده
قصدن خو یې نه ووجلی کس وایي زما یو ګناه هم ده نو ما به وجنې ځکه چې بدل خو به قبطي خو د ده په سوک مړ شوی دی نو دا یره طبیعي ده څه ده طبیعي یره ده قال وی الله کالله چرې تا نشي وجلی زه دې ساتم که نه تا خو نشي وجلی فاذهبا نو لاړ شئ دواړه بآیاتنا په نښو زما کوم معجزې چې به زه در کوم هغه ځان سره ویسئ آیتونه زما ځان سره ویسئ وحي انا معکم یقینا من تاسو سره یو مستمعون اوریدونکي انا من تاسو سره یو الله خو یو دی دا د عظمت دپاره کله داسې ضمیر استعمالېږي فأتیا فرعون نو ورشئ دواړه فرعون پسې فقولا نو وایئ دواړه انا رسول رب العالمین یقینا موږ رالیږلی شوي یو د طرف د رب العالمین ان ارسل معنا په دې چې راپرېږده موږ سره بني اسرائیل قال وی فرعون الم نربک فینا ولیدا ایا منګه تربیت نه دی کړی ستا په موږ کې چې وړوکی وي ولبثت فینا من عمرک سنین او تیر کړي دي تا په موږ کې د عمر ستا نه ډېر کلونه ګوره اوس هغه نعمت ورته رایې دی هغه احسان نن وي ته ولاړې ما ته خبرې کې هغه وخت نه هېر شو چې وړوکی خس کوي زموږ په کور کې وي دا خو زموږ سره ډېر وخت تېر کړی دی اوس یې په دې متاثره کوي ښه ډېر چالاک سړی و او په دې خبرو کې سړی راګیري لکه ته غوسه یې یو سړي پسې ورشي ښه په حق دی او تا ته وایي ښه هېر شو ده نه بل ورځ چې نو د سړي هغه جذبه څه شي کمه شي ته مې یو احسان راځي وایي ته چې ما لوی کړی وي او خبره د ورځې دوو نه ده څو کاله ته هلته تېر کړي دي او بیا ګوره یری یې نو ورته وایي تا یو بل کار هم کړی دی د هغې به څه کي بل کار اشاره څه ته کوي سړی دې م وجلی وایي ورته نه چې تا چې هغه سړی وجلی دی داسې په یره کې ساتې وایي هغه بل کار چې دې کړی دی ستا یوه خو نه ده وفعلت فعلتك او کړی دی تا کار ستا التي فعلت هغه چې تا کړی دی وانت من الكافرين او ته د ناشکرو نه یې زموږ هغه دومره احسانات تا نه هېر شو نن ته راغلی ته ما ته دا خبرې کې نه الشيخ العلامة المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله هغه شیخ صاحب په دې کې ناشنا خبره کوله وی فرعون د موسی علیه السلام دا خبرې چې کله واورېد او د هغه د فصاحت او بلاغت نه دا ډک دعوت او د هغې خو جواب نه کېدو که جو د فعله ګردانې شروع نور څه خو ورسره نه و که نه وفعلت فعلتك التي فعلت تا چې هغه یو کار کړی دی تا چې پرېږده تا چې یو کار کړی دلایل بیان کا نو ده چې دا قصې شروع کړي دلالت کوي په څه باندې چې ده سره څه نه و اولم سم جواب ورکړو قال وی موسی علیه السلام فعلتها اذا کړی و ما دا کار په دغه وخت کې وانا من الضالین او زه هم د ناخبرونه سړی ما څه قصدن خو نه دی وجلی او دغه زمانه غلطي شوې وه او زه ناخبره وم ففررت منکم
نو وتختیدم ستاسونا لما خفتکم هر کله چې ویریدم ستاسونا فوهب لي ربي حكما نو راوبخل ما ترب زما پوها وجعلني من المرسلين او وی ګرځولم زه د پیغمبرانو نه تختیدل او چرته مدین ته نو بیا الله ماته نبوت راکو نو یې ذکر راغلی مقام وتلك نعمة تمنها علي او آیا داسې نعمت دی چې ته اثباتنه کې په ما باندې ان عبدت بني اسرائيل چې خدمتونه دی اغستی دي د بني اسرائیلونه یا چې بندگان دی جوړ کړي دي د بني اسرائیلونه او تسوي دی یو مطلب دا دی یو مطلب دلته دا دی چې ته خو ماته دغه رایادې چې ته زمونږ کره ماشوم لوی شوی او مونږ کره ماشوم لوی شوی خو زما د دې قوم سره تا څومره ظلمونه کړي دي څومره زمانه تېره شوې ده تا د هغوی نه خدمتونه اخیستي دي دغه د نه هیر دي او دغه یو خبره دې را مخې ته کړې ته زموږ سره لوی شوی بله ورته دې کې یو بل هم ډېر ښکلی مطلب د بعض مفسرینو ذکر کړی ډېر مزېدار وی ته چې دا په ما باندې اثباتي چې ته دلته وړوکی را لوی شوی دا هم ستا د لاسه چې تا د بني اسرائیلو سره ظلم کوو نو د هغې د لاسه زه مور صندوق ته اچولی یم نو ستا کور ته راغلی وم که تا په بني اسرائیلو ظلم نه کولی نو زه به دلته نه وی درغلی دې طرف ته به کوم اشاره ده قال فرعون وفرعون وما رب العالمين او څوک دی رب العالمين قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بينهما او داږي چې په منځ د دې دواړو کې دي ان كنتم موقنين کی تاسو یقین کوونکي خبرې روانې دي او فرعون دی گیر چاپیره چې دی درباریان دي راځي بعضو تاریخونو کې وی هارون او موسی علیهم السلام چې کله لاړو په فرعون پسې نو دروازه باندې چې کوم چوکیداران ولاړو خزانچیان هغو ته وی چې دننه ورشه ورته ووایه چې د الله پیغمبران راغلي دي ډېر ګران کار دی ګورې ستا به څوک ومني چې ته د الله پیغمبر او داسې एकदम ناڅاپ نو هغه چې کله ورغی وی دی بواب دی فرعون ته وی دی چوکیدار بالباب رجل مجنون په دروازې لیونی ولاړ دی وی چې انه رسول رب العالمین وی چې زه د رب العالمین د طرف نه رسول یم فرعون دا خبره پرېښودی مې راپرېږده سهار به راځي خبره یې لیټ کړه او لیټ کړه یا د شپې راغلی وی خبره پرېږده سهار به راځي نو چې کله سهار شو نو د ځان سره خلک راجمع کړي مقصد دا و ځکه که دی اوس ناڅاپه راننه وزیاته اندازه ولګېده چې دا موسی علیه السلام دی چې باس به کېدو او دې ټیم کې ما سره دومره څوک خو نشتي که نه نو اوس به را سره باز شروع کړي او ما به څه کړي ما به پړ کړي نو یې ورته ووایه چې اوس نه سحر به بیا چې دی نو سحر به ګورو سحر به خبرې کوو نو سحر له چې وي موسی علیه السلام راغی الله اکبر نو د ده په دربار کې 1500 کسان مشران ناستو 1500 درباریان دا د راجمع کړي نو اوس هسې دا منظر سړی مخې ته راولي که نه چې 1500 کسان سره د فرعون او دوه وروڼه ولاړ دي د هغوی په منځ کې او دا خبرې روانې وي نو چې کله ورته ووایي رب څوک دی هغه ورته رب تعریف و د دې جواب ته ګوره قال وی فرعون
لمن حوله هغه چاته چې ګیر چاپېره و د ده نه الا تستمعون آیا خبره نه اورئ د ده ویې خندل ها او دې 500 ته وویل خیال هم دی دا چل ول د هغه چا کاري چې د هغه سره سني په کار دې جواب کړی وی خیال هم دی سړي ته که نه هغه خپل تقریر جاري ساتو هوښیار سړی و ورته پته و چې دی غواړي چې د تقریر په منځ کې څه شي بند شي قال وی موسی علیه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين قال وی موسی علیه السلام دا بعض څه ازعاج جوړه انسان ته په درس کې نو چې هر څه سړی د ادب په حدودو کې دننه کوي نو ښایي قال وی موسی علیه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين رب ستاسو دی او رب ستاسو د مشرانو مخکینو دی خبره جاري ساتل قال وی فرعون ان رسولكم یقینا رسول ستاسو الذي ارسل الیکم هغه چې رالیږلی شوی دی تاسو ته لمجنون خامخا لیونی دی دا د دغې خبرې جواب ویا دا سړی ماته لیونی ښکاري بیا مخکې وایي قال وی هغه رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی وما بینهما او د هغې چې په منځ د دې کې دي ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ فرعون ته پته دی چې یاره که دا سړی ما پرېښودو نو د 500 چې راسره ناست دي دا ټول به د دې طرف ته واوړي قال ويا لئن اتخذت إلها غيري كچري وني وتا معبود سوى زمانا لأجعلنك خامخاو بگرزومتا من المسجونين دجيلياننا اخيري خبر داشو چستا یو علاج دی بس یو هغه څه جیل ته دی اچو قال موسی علیه السلام وی اولو جئتک بشیء مبین ایا اگر که راغلی یم تا ته په یو شي ښکاره سره که غټه نښه مې راوړي نو بیا قال فرعون وی فأت به راوړه هغه ان كنت من الصادقين كيت درشتينونا فألقى عصاه نوغرز ولا غمسا خفلا فإذا هي ثعبان مبين نناسا باغاز دها وخكارا وغط مارتي جوش ونزع يده او راوي وستلاس خفل دقريوان فإذا هي بيضاء للناظرين نناسا باغ تکسپینو د پار د کتونکو فرعون حیران شو چې لږه دا څه کیسه ده د خو چې د سره به څه نه وي که نه او دوی که ما ګټې نښې راوړي قال وی فرعون للملئ حوله غټانو ته چې ګیر چاپېره و د ده نه ان هذا لساحر علیم یقینا دی خامخا جادوګر دی پوها داسې خباست پکې وښه د اول نه یې پیدا نوم کړي نو سړی ښه پوه جادوګر دی او په دغه زمانه کې د جادوګر د جادو دا قصه ډېره زیاته چلېده سم د جادوګران ډېر شوي او الله رب العزت ګوره
هر پیغمبر له داسې معجزه ورکوي چې دغه زمانې سره مناسب وي. یعنې دغه وخت کې د جادو دا کرتبونه ډېر وو که نه، نو ځکه الله موسی علیه السلام له د دې امسا دا معجزه ورکړې ده او د دې لاس ده. یرید ان یخرجکم، غواړي دی چې وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه بسحري په جادو خپل سره. فماذا تأمرون، نو څه مشوره کوئ تاسو؟ یاره سړی بس موږ به پوه شو چې دې دکې راغلی تاسو نه دا ځمکه قالوا یا وی ارجه واخا، وخ ورکه دته او د درور ته، وابعث فی المدائن حاشرین، او ولیږه په ښارونو کې راجمع کوونکي، یأتوک بکل سحار علیم، چې راولي تا ته هر غټ جادوګر پوهه. وی فرعون اراده وکړه چې دی مړ کړي، دی مړ کړي او دا رور وله مړ کړي. نو دی بعضو درباریانو ورته ووایي چې وجرېمه، نه نه وجرېمه، ارجې واخه، دی هم پرېږده او دا رور هم پرېږده، یو ټیم وله ورکړه. ځکه که ته راولګي دوی مړه کړي نو ته به بدنام شي. او داسې کار وکړه چې دا دواړه لږ ټیم وله ورکړه او ته ښار ته کسان ولېږه چې راجمع کړي څوک بس چې راجمع کړي جادوګري ویلی دی سحار، ساحر یې نه دی ویلی ښه، چې راجمع کړي غټ جادوګران علیم چې پوهه یې سم. فجمع السحره، نو راجمع کړی شو جادوګر لمیقات یوم معلوم، د پاره د وخت مقرر د ورځې معلومې. دا کومه ورځ وه؟ د اختر ورځ وه. وقیل للناس، او ویلی شو خلکو ته هل انتم مجتمعون، ایا تاسو جمع کیدونکي یئ؟ دا سوال دې دپاره نه دی چې تپوس دې کوي، معنی دا دې سوال کې دا دی چې لازم به راځئ. کله سړی چاته ووایي که نه کې به که نه، مطلب څه دی؟ کې به. نو دلته مطلب دی چې لازم به راځئ، دا به یو غټ کاري. لعلنا نتبع السحره، کیدی شي چې موږ تابعداري وکړو د جادوګرو. ان كانوا هم الغالبين، کشي هغوی زورور. فلما جاء السحرة، نو هر کله چې راله الجادوګر قالوا لفرعون، وی هغوی فرعون ته أئن لنا لأجرا، ای به موږ لره مزدوري، ان كنا نحن الغالبين، کشو منزورور. دوی سره ګوره سوچ د دنیا و، ځکه خو ناکامه وکړه. بل طرف ته موسی علیه السلام و هارون علیه السلام چې هغه د چا لپاره راغلي وو؟ د الله لپاره. نو دوی فرعون ته وویل تحفې او مالونه خو به راکې که نه که زورور شو؟ قالوا یا نعم او وإنكم إذا لمن المقربين، او یقینا تاسو به په دغه وخت کې خامخا د نږدې کړی شوونی. صرف تحفې نه دي، خاص درباریان به یې زما. قال لهم موسى، وی هغوی ته موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون، غزار کئ هغه چې تاسو یې غزارونکي یئ. هسې دې خبرې ته م خیال دی داسې سړي ته محسوسېږي چې ډېره ډاډۍ دا خبره نه ده کړې، ډېر جرأتمند سړی چې نه یېرېدو، ځکه یا ته پته و چې زما سره زما رب دی.
گزار کوي څه چې مو ګزاري دا خو ډاډه سړی دا خبره کوي چې یېرېدی بیا داسې خبره خو یې نه شوی کولی فألقوا حبالهم وعصيهم نو هغوی غزار کړل پړې خپل او امساګانې خپلې وقالوا وویل هغوی بعزة فرعون قسم دی په عزت د فرعون إنا لنحن الغالبون یقینا من خامخا زورور یو من بغالب کی او قسم یې وخوړو په چا په فرعون فألقى موسى عصاه نو غزار کړه موسی علیه السلام امسا خپله فإذا هي تلقف ما يأفكون نو ناڅاپه هغې تېر کړل هغه څه چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو د ځان نه جوړ کړي دروغ وکړه جادو خیالاتو د خلکو په خیال او په نظر یې اثر کړی حقیقت خو نه و دغه هغه حقیقت کې ماران خو پړي وو امساګانې فألقي السحرة ساجدين نو اغرزولی شو جادوګران سجده کوونکي دا قصه مخکې تېره شوې ده او ما ښه تفصیل د دې کړی اسی دلته څه فایده ده فألقي السحرة ما ذکر کړی بې اختیاره بارک الله غزار کړی شو نو بې اختیاره قالوا يا ابوي آمنا برب العالمين ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین رب موسی و هارون چې رب د موسی او هارون علیهم السلام دی قال وی فرعون آمنتم لا ای ایمان راوړو تاسو په دا قبل ان آذن لكم مخکې د دې نه چې اجازت درکم تاسو ته انه لکبیرکم یقینا دی خامخا ستاسو مشر دی الذي علمکم السحر هغه چې ښوولی دی تاسو ته جادو خاخا پوه شوموئ اتفاق هم کړی دی یو خلک یې مشوره هم کړې وه ولی خلکو گمراه کولو در راغلی فلسوف تعلمون نو خامخا زر ده چې تاسو به پوه شئ لأقطعن أيديكم وأرجلكم خامخا پرې به کم لاسونه ستاسو خپې ستاسو من خلاف رد و بدل ولأصلبنكم أجمعين او خامخا پانسی بکم تاسو ټول قالوا جادوګرانو لا ضير هیڅ ضرر نشتی یا هیڅ خبره نه ده إنا إلى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب طرف ته ورګرځېدونکي یو موږ د الله خواله شو هلته بیا د الله رضا ده نعمتونه دي په دې کې څه تاوان خو زموږ نشته چې ته به موږ مړه کړي انا نطمع یقینا تمه لرو ان یغفر لنا ربنا چې وببخي من طرف زمن خطايانا گناهنا زمن ان كنا اول المؤمنين بدی چې یو من اولني مؤمنان د الله نه د ډېر امید ولیدې څنګه ولې دنیا کې مخکې نور مؤمنان نو په دغه وخت کې